ډیره اهمه او ضروری فائده د کامل خیر خواهی او د همدردی په جذبه د الله جل شانه په فضل احسان او توفیق باندې د اوریدونکو په خدمت کې عرض کوو. ټول اوریدونکو دي د عمل په نیت او نورو ته د صحیح رسولو په نیت باندې د اهمه قرآنی او نبوي فائده واوري. مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمه الله یو کتاب لیکلی معرکه ایمان و مادیت، یعنی د ایمان او د مادیاتو په مابین کې جګړه. په دې کې یو روایت نقل کړي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا ارشاد فرمایلو: ما بین خلق آدم علیه السلام الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال. د آدم علیه السلام د پیدایش څخه تر قیامت پورې هغه امر، هغه شی چې ډیر لوی دی او ډیره سخت او خطرناکه فتنه ده، هغه د دجال فتنه ده. دجالی فتنې د دې سلسله د مخکې نه شروع ده او چې کوم لوی دجال دی د هغې زمانه د راتګ رانږدې شوې ده. نو په دې اساس باندې کامیاب مومن هغه دی چې د هر قسم دجالی فتنو نه خپل ځان وساتي او د نورو مسلمانانو د ساتلو کوشش وکړي. نو په دې باره کې یو مشهور حدیث چې امام ابو داود، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل رحمه الله، دغه شان امام بیهقی رحمه الله وغیره محدثینو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی. دغه خلاصه دا ده چې څوک د سورة کهف اولنی لس آیتونه یا اخیرنی لس آیتونه تلاوت کی او د دې د تلاوت معمولی وي، نو الله جل شانه د دجال او د دجالی فتنو نه بچو محفوظ ساتي. دغه شانته په مستندو روایتونو کې دا خبره هم راغلی چې کوم بنده د جمعې په ورځ باندې سورة کهف لولي، نو د راروانې جمعې پورې د په دل او دماغ کې به یو نور وي، یو رڼا به وي. دغه شانته ځینې روایتونه دا هم معلومیږي چې د راروانې جمعې پورې به الله جل شانه دته ګناهونه معاف کوي. اولا به د حفاظت کیږي د ګناهونو نه، خو که په مقتضای بشریت ګناه ونه وشي نو الله پاک به ورته بخښنه کوي. دغه شانته په روایاتو کې دا هم راغلي چې په کوم کور کې سورة کهف ولوستلی شي نو شیطان دې کور ته نه داخلیږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله د مسند احمد په شپږم جلد 449 نمبر صفحه باندې د ابو الدرداء رضی الله عنه څخه دا روایت نقل کړي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل: من حفظ 10 آیات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. چا چې یاد کړل د سورة الكهف اولنی لس آیتونه دا به محفوظ کړي شي د دجال د فتنې نه. نو په دې خاطر باندې چې موږ تاسو ټول الله پاک د دجال د فتنې نه او د ټولو دجالي فتنو نه بچو محفوظ وساتي، نو دغه خبره په عمل کې راولو. د هرې جمعې په ورځ باندې سورة کهف تلاوت کو او نورو ته ترغیب ورکو او د سورة الکهف د اولنی لس آیتونه دا په یادو باندې زده کو. نو کوم حدیث پاک چې ما ستاسو خدمت کې عرض کړ، په دې حدیث پاک کې دا وعده ذکر شوی دا چې عصمه من فتنة الدجال، د دجال د فتنې نه به الله جل شانه بچ او محفوظ ساتي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مؤمنان د هر قسم دجالي فتنو نه بچ او محفوظ ساتي. آمین یا رب العالمین.